الفلاح حي على الفلاح. دا په بریتانیا کې تر ټولو لومړنی او تاریخي جومات دی. په لومړي سل یې د جوړښت تابیا د هنګري هېواد ډاکټر لیتنر کړې وه. خو لګښت یې بیا د هند پښتنې نواب شاهجهان بیګم پر غاړه واخیست. دی وایي د بهپال شاهجهان بیګم د جومات د جوړښت لپاره 15,000 پاونډه ورکړي وو چې هغه وخت ډېرې پیسې وې. نو ډاکټر لیتنر او د هغه سلاکارانو د نوموړې زیاته اندازه مالي مرستې ته په کتو دغه جومات هم چې د هغې نوم شاهجهان بیګم و د شاهجهان جومات په نوم ونوموه. میرمن بیګم په اصل کې د اوسنۍ پښتونخوا د تیراده او رکزیو وه. د همدې جومات جوړښت کې افغان شهزاده هم ونډه اخیستې وه. د امیر عبدالرحمن خان زوی نصرالله خان هغه مهال نږدې 1500 پاونډه ورکړي وو. یعنی په بریتانیا کې د پښتنو په بسپنه لومړنی جوړ جومات. د جومات بیرونی برخه خو مو ولیدله، زو دننه او د جومات دننه برخه ګورو. را سره اوسئ. لکه څنګه چې د جومات له بهر څخه ښایسته بریښي، دننه له هغې څخه څو چنده ښایسته دی. دغه جومات په 1809 کال کې د ووکینګ په سیمه کې جوړ شوی او له لندنه کابو 50 کیلومتره لیرې دی. د جومات د جوړښت له پیله تر اوسه ډیر کسان دلته مسلمانان شوي دي. لکه محمد عمار چې همدلته مسلمان او د جومات له اذان کوونکو شمیرل کیږي. Muhammad Ammar, who converted into Islam here in the mosque 2.5 years ago. دی وایي محمد عمار کابو 2.5 کاله وړاندې په همدې جومات کې اسلام قبول کړ. موږ هغه ته روزنه ورکړه او په لومړي ځل یې په جومات کې اذان وکړ. موږ دلته د اذان کوونکو ټیم لرو. کله چې د جومات ته راشي نو بیا غوښتنه کوي چې اجازه ده چې زه اذان وکړم. نو زه ورته اجازه ورکړم چې هو ولې نه، ته اذان وکړه. که څه هم چې د ځای د کوچنوالي له امله دلته لسګونه کسان ځایږي، خو په څو قدمۍ کې یې دغه ودانۍ بیا سلګونه ښځینه او نارینهو لپاره ودانه شوې. د جومات تاریخ او ښایست په کتو یې لیدونکي هم ډیر دي. د مسلمانو میرمنو دغه ډله یې له یوه بله ښاره لیدو ته راغلې ده. دلته که غیر مسلم یعنی چې مسلمانان نه دي هغوی چې هم راځي، که یې ښځې نه وي نو ټیکري یا پوړني پر سر کوي. دی وایي له تاریخي پلوه دا ډیر ارزښت لري او زه لیواله وم چې له دغه جوماته لیدنه وکړم. د مسلمانانو دغه ځای په ډیره ښه بڼه جوړ شوی، په هره برخه کې هنر کارول شوی او زه ډیر خوشحاله شوم چې دغه جومات مې ولید. دې سیمه کې د هغو مسلمانانو قبرونه هم شته چې په لومړۍ او دویمه نړیواله جګړه کې د بریتانیا په پلوۍ جنګېدلي دي.
پښتانه هم پکې شته چې ډېر یې د پېښور، کوهاټ، صوابۍ او ځینو نورو سیمو دي. د معلوماتو له مخې دا مهال بریتانیا کې د کابو 3 میلیونه مسلمانانو لپاره شاوخوا 1800 جوماتونه شته، خو دا ځانګړی او لومړنی ځای دی.